چې اودس وکړو او ښایسته اودس وکړو. ښایسته اودس څه ته وایي؟ چې اوبه پکې ډېرې واړوي، چې د پیغمبر په طریقه یې محمدي اودس. او بیا دې اودس نه بعد دا ووایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. چې دی ووایي فتحت له 8 ابواب الجنه يدخل من ايها شاء. د جنت 8 دروازې به ورته الله کولو کړي چې به کومه خوښې ورننوځي. دا فضیلت د هغې نه اوچت شو چې صرف په یو ذکر باندې. دا ذکر ما ته پته دی ډېرو پښتنو ته نه دی یاد، چې اکثر مولیانو زمونږ په منبر باندې څه کړي کیسې او تاویل ما ویل. دا حقیقت دی. که څوک یې نه مني هسې سینه زوري به کوي او هسې ضد به کوي چې د دې اذکارو نه او د دې اوچتو اوچتو مسایلو نه زمونږ ډېر پښتانه چې دي هغه نه دي خبر.